بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، کفایت الله یم. نن د کومه ویډیو مو سره دی هغه د مسافرو په حوالې سره دی چې د مو مسافر چې کومه دی هغه څومره په تکلیف کې دي، که هغه په هر وطن باندې دي، که په هرې خاورې باندې دي، که هغه په عرب کې دي، که هغه په یورپ کې دي، او چې هغو سره څومره ظلم او زیاتی شروع دي. یقینا دا برداشت نه وتلې خبره دی. خاص کر زمونږ ګیله د سعودیا نه کېږي چې یو اسلامي ملک و هغه کې بیا اسلامي خلکو سره دومره ظلم او زیاتی کېږي، دا ډېره د افسوس خبره ده چې هلته کې د موږ مسافر لوړ شي د حلالې مزدوري دپاره، دلته کې خپل بچي، خپل کور والا، خپل کلی وطن، خپل مور و پلار پرېږدی او هلته کې مزدوري دپاره لوړ شي، او هلته کې هغو سره ظلم زیاتی کېږي. یو پله د الله سیټ نه چې کومه وبا راغلی دی او بل سیټ نه چې هغو باندې حکومت سیټ نه چې کوم ظلم او زیاتی کېږي. زه وایم چې دا ډېره د شرم خبره دی د سعودي حکومت ته هم، که عرب کې چې نور کوم ملکونه دي، که هغه ادبي دي، که هغه قطر دی، خاص کر زموږ پښتنو سره چې کوم ظلم کېږي هغه د برداشت نه وتلی. یو سړی به د یوې بیماري نه مړ شي، که هغه هره بیماري وي، که هغه کرونا وایرس وي، که هغه د زړه بیمار وي، که هغه تبه وي، خو لیکن هغه خپل هسپتال ته هم نه بیایي چې آیا هغو د خپل ملک ته هم نه رسېدی. درې ورځې زه تا قسم سره یم چې د مسافرانو ویډیو مو کسو چې هغو ویډیوګانې کوي، هغوی چې دوی سره درېیمه ورځ دی په دې روغ کې پراته دي مړي، هغو مو سره بینونه وکړو. آیا د انسانیت صرف دومره حیثیت په دنیا کې پاتې کېږي چې یو انسان 3 ورځې یا ښایي 4 ورځې چې یو انسان بین وکړي؟ آیا لوب لاړ شي خپل هسپتال ته یې بوځي، هلته کې خپلو سلاجو کې خپل فریجونو کې سړی کېږدی، د خپل کور والا ته رینګ وکړي چې آیا د تاسو څه کوم اجنبي خلک مو ته راغلی دي، کوم مسافر دي، هغه مو سره دلته کې وفات شو، آیا مو څه طریقه وکړو؟ فلایټ بند دي، جهازونه نسي، آیا مو دلته کې ښخ کړو؟ په هسپتال کې نه داخلېږي. یو بل داسې ادارې ته هغو نه وړي. زه خو په د خپل په پاکستان په سفارتخانې باندې چې کوم سفیران د مو هلته کې ناست دي، زه خو وایم چې ټولو نه د شرم خبره تاسو ته دی چې په دې باندې تاسو خپل اواز اوسه پر یو چات نه کو. آیا ته هندي ته لاړې چې هلته کې بس ناست دی، تاسو آیا د مسافرو حق نه جوړېږي؟ تاسو به د یو مسافر چې کومه دی اواز وچېتاوه او د دې په حق کې به تاسو روازو، ځکه چې دغو مسافرو تاسو سره دا سپورټ کړی دی، دغو مسافرو چې کومه دی په هر یوې خیبادې کې د سره ویلوړ دي. که چېرته په پاکستان باندې سخته راغلی دی، دا پاکستان دغه کوم مسافر دی دا د سره ویلوړ دي. که یو پاکستان کې یو داسې حکومت یا داسې بل څه هغه باندې سخته راغلی دی، نو هغه هم دا مسافر ورسره ویلوړ دي، او هغه مسافر نن تاسو چې کومه دی اکیله پرېښي. اخر دومره ظلم او زیاتی زموږ د پښتنو او زموږ د پاکستانونو مسافرانو سره وارد کړي. دا خو هغه خلک دي چې دوی خپل بچي، خپل مور پلار، خویندې ورونه، کلی وطن هغه پرېږدي او هلته کې لاړ شي د حلال رزق ګټنې دپاره، او هغو سره چې کوم ظلم کوم زیاتی شروع دي، زه خو دا وایم چې دا د برداشت نه وتلې خبره ده. زمونږ د وزیر اعلی صاحب ته هم دا درخواست دی، زمونږ چې نور څومره هم وزیران دي، که زمونږ هلته کې څومره سفیران ناست دي، هغو ته زمونږ دا یو ریکویسټ دی چې په دې باندې خپل اواز وچات کړو. اخر ولې دومره ظلم زموږ مسافرانو سره کېږي چې مخکې به چې کومه دی یو ټیکټ به په 500,000 ریال باندې میلیدلو، هغه ټیکټ اوس په 2,500 باندې میلوي. آیا انسانیت دې ته یایي چې دومره ظلم زموږ د مسافرو سره کېږي؟ دې کې به داسې مسافر هم وي چې هغه به 500 روپۍ کې کار کوي او هغه به د 2,000 2,500 د ټیکټ پیسې هغه خیر کوي کومه نه. نو مهرباني ده وکړو په دغو خلکو باندې، په دغو مسافرو باندې رحم وکړو، که نه په ورځ د قیامت څومره هم وزیران دي، څومره هم زمونږ چې د پاکستان کې سیاست کوي او د هغو اواز هلته کې رسېږي او خپل اواز په اوچات نه کړي، په ورځ د قیامت د تاسو به غاړه او د دوی بله سونه وي. دا زه درته په یقین سره یم. خو ښه خبره دا نه چې خپل اواز اوچات کړو، د موږ مسافرانو باندې رحم وکړو. دوی خپل بچي، خپل هر کور وطن پرېښی دی او هلته کې لوړ دي،
او بیا داسې مسافر چې هغه د دې دنیا نه رخصت هم شي او لاړ شي، خپل بچي هم ونه ګوري، خپل مور پلار هم ونه ګوري، هغه ته د هغه لاش هم میلاو نه شي، هغه چې کوم هغه مخ شکل دی هغه هم ونه کړي چې آیا زما بچی په کومو حالاتو کې لاړ و، په کومو حالاتو کې رو. زه خو وایم چې په دنیا کې به هر یو شی به یو ته راشي، خو د دې بچي چې کوم شکل دی، کوم یادونه دي، کوم ارمانونه دي، د مور پلار به تر قیامته پورې دا ذهن نه ونځي. ځکه چې یو مسافر لاړ شي 2-3 کاله هلته کې تیر کړي او بیا درته یو په ټلیفون باندې سمپل په ټلیفون باندې به تا ته وایي چې د تا بچی چې کومه دی هغه د دې دنیا نه لاړ. نو دغه زور هغو خلکو ته ورکوي چې د چا بچي چې کومه دی هغه په مسافرو کې دي. هغو خلکو سره به څه احساس وي چې د چا زمن چې کومه دی یا د چا ورونه د چا پلارون چې کومه دی هغه مسافري نه وي کړي. خاص کر زه هله حکمرانانو ته زه دا یو میسج ورکوم چې تاسو سره احساس نه کېږي د مسافرو د وجې، ځکه چې د تا نه زوی، د تا نه ورور، د تا نه پلار چې کومه دی هغه په بیرون ملک ته لاړ شي مزدوري دپاره. که تاسو څو نه تاسو صرف وزټ دپاره 2 میاشتو دپاره څو نه تا سره نه د کپړې مینځل وي، نه د سره خوراک راوړل وي، هر شی درته مفت میلویږي. تاسو سره د مسافري احساس چېرته وي؟ مسافري او د مسافرو احساس به هغو خلکو سره وي چې د چا بچي د چا پلارون ول. نو مهرباني وکړو، څومره هم د مونږ حکمرانان دي اوس حالاتو کې چې کومه دی تاسو مسافرو باندې اواز اوچات نه کړو. نو زه هم دا وایم چې هېڅ ضرورت هم نشته دی چې بیا په دې باندې تاسو اواز اوچات کړو. د ما اواز څومره هم تاسو اعلی مقام ته رسولی شو، که هغه وزیر الله صاحب دی، که هغه د مدنو علاقې نور وزیران دي، که هغه د عمران خان صاحب دی، زموږ د اواز ورته ضرور ورسوم. نو بخښنه غواړم که مانه څه غلطي شوې وي په خبرو کې، ټولو نه زه بخښنه غواړم او تاسو ماته راکړو اجازت د لوی الله په امان.